سلام علیکم وروره. وعلیکم سلام. وروره یو څه روپۍ راکړه، کور ته مېلمانه راغلي، ځم بازار ته چې سودا په راوړم. متوکل صاحب دا ورور یې بیخي لوچک سوی دی، لوپر سوی دی. ته ورته وګوره بیخي لوچک معلومېږي. ولې؟ ته ده ته وګوره، د ده لباس ته وګوره، د ده ګوتمیو سا ته وګوره، د ده کالو ته وګوره، دا د ده د لباسه معلومېږي. وروره ودرېږه. خیرات دی وروره، څه کیسه ده؟ تاجې کې خیر. تا ته مې وروره څو واره ویلي چې دا رقم لباس او دا رقم کالو کې مه ګرځه. ګره خلک چې څوک ما سره کښېني وایي دا ورور دې لچک سوی دی، څه به سوي چې دا رقم سوي، وایي دا لوپر سوی دی. تا ته مې څو واره ویلي چې په دا رقم کالي کې دا رقم سټایل مه کوه، خلک بد ګمان کوي. دا غیر چې زما په کول لکه زما په کول کوه. ته اوس څه به لاس ستاسو څه شي جوړ شو، لږ انسانیت یې زده کړه. پرېږده وروره، خلک هر چا پسې خبرې کوي، په لباس او جامه سره سړی نه لوپر کېږي. او ته راکړه ستا سټایل زه وکړم، زه اوس خلکو مخ ته تېر شمه. هغه وینې هغه خلک ته داسې وکړه، هغو خلکو سره کښېنه. ما چې دا کوم سټایل کړی دی زه د هغې مخ ته داسې ما تېرېږم. سمه ده؟ ته ورشه. السلام علیکم. ستړي مه شئ، څنګه خیر یې مېلمانه؟ سلام علیکم. ښه فریده، دا ورور دې څنګه ښه سم سړی و، دا ولې داسې لوپر سوی و؟ څنګه لوپر سوی و؟ ته څه په پوه سوې؟ لباس ته یې وګوره، دا څېرې ته یې وګوره، د ده سټایله څه معلومېږي چې لوپر سوی دی. وروره ستا خبره رښتیا وه. ګوره وروره، ما درته وویل ما دغسې لباس کوه چې ستا د ټولنې سره واړې. ګوره خلک خو ستا زړه نه شي لیدلی، ته چېرته څومره ښه سړی یې، خلک ستا زړه نه شي لیدلی، ستا ظاهري لباس ته ګوري. ګوره اوس دغه لباس چې و چې زما په تن کې و، نو ما هغه لټه ټاپه ووهله، چې ستا په تن کې خو تا هغه لټه ټاپه ووهله. او ستا په زړه نه دي خبر چې ته ښه سړی یې که بد سړی یې. خو زه تل درته وایم دغسې لباس کوه چې څنګه په ټولنه کې د ټولنې سره واړې، تر څو ستا عزت ستا شخصیت ته کوم زیان ونه رسوي. ته سمه خبره کوې وروره، موږ باید چې داسې لباس او جامه وانه غوندو چې زموږ د شخصیت سره سمه نه وي.